مرګ پر امریکا تر سرلیک لاندې د هلمند میشتو لاریون پر کابل د امریکایي ډرون الوتکې د وروستي برید د غندنې او غبرګون په موخه د نورو ولایتونو په ګډون نن هلمند کې هم لاریون ترسره سو. د راپورونو پر بنسټ یاد لاریونونه په کابل، فراه، ننګرهار، کندهار، خوست، بادغیس، بلخ، لوګر او څو نورو ولایتونو کې د جمعې له لمانځه وروسته سوي دي. په پلازمینې کابل، هلمند، کندهار، لغمان او بیلابیلو ولایتونو کې د امریکا د بې پیلوټ الوتکې د وروستي برید په مقابل کې خلکو لاریونونه وکړل او د امریکایي الوتکې برید د افغانستان پر خاوره ښکاره تیری وګاڼه او د دوحې تړون څخه مخالفت یې ظلم وباله. د امریکا تړون چې موږ سره کړی دی، موږ باید دوی په دې کې باید مخالفت ونه کړي، ځکه چې دوی یو پلا پر وعده درېدلي او بیا د وعدې څخه مخالفت کوي. نو موږ د امریکا څخه دا غواړو چې دوی په وعده کې مخالفت ونه کړي او دوی کافران چې دي د مسلمانانو دوست نشي جوړېدلی. د امریکا څخه دا غوښتنه لرم چې ته مهرباني وکړه، ته ظلم زموږ سره مه کوه. تا که ډېر ظلم کړی دی پای دې څه سو، بیا به دې هم دغسې انجام راکېږي، بیا به دې دغسې انجام کېږي. لکه تېر یې چې موټر په بګرام کې یې شاټ ولاړ وه او ته به ولاړلې ځان دې وکړه. موږ د امریکا څخه دغه غواړو چې امریکایانو بالا تاسې باید په دغه پوه شئ چې موږ تاسې ته شکست درکړی دی. بعد وروسته نو موږ ته بانې و دغه مه لټوئ چې نن مې دا شی کوي، نن سبا مې شی کوي، نن دا راته سبا بانې راته کوئ. بانې موږ ته مه کوئ، زموږ تاریخ معلوم دی. که بیا هم بانې وکړئ تاسې خپل پلمې باندې تاسې ته ګټه نه کوي. که جهان ټوله باندې موږ ته وکړي، جهان ټوله کفار راسي، موږ هغه خلک یو، هغه افغانان یو، هغه مجاهدین یو. د اګست د لومړۍ نیټې په سهار امریکایي بي پیلوټ الوتکې د کابل په شیرپور سیمه کې پر یو مسکوني کور برید وکړ چې د امریکا ولسمشر جو بایډن په وینا په دې برید کې د القاعده شبکې مشر ایمن الظواهري وواژه. هلمندیانو داسې مهال د امریکا پر ضد لاریون ترسره کړ چې په نورو ولایتونو کې ورته لاریونونه ترسره سوي دي.